دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. زموږ او ستاسو د اجرافو په تعقیب باندې نن تاسو ته زه یو بل اجراف معرفي کوم چې دوی تقریبا په 48 ساعتونو کې $150 د تیتر په واسطه باندې ستاسو والټ ته درلیږي. نو هم اجراف دی او هم یو ویب سایټ ته نوملیکنه کوو، هغه ویب سایټ چې د دوی د اجراف د خوا څخه هم د دوی ټیم د خوا څخه جوړ شوی دی. نو د معمول په څیر باندې یو ریفرل لینک لري، په ریفرل لینک باندې کلیک وهو او بیا مخته ځو. او که چیرې تاسو دغه مخکنی یو اجرافو ته نوملیکنه نه یې کړې، تاسو نوملیکنه ورته وکړئ. د دوی تاریخ ته موږ تاسو منتظر یو، ګورو چې کوم اجراف دوی اعلانوي، نو بیا خپل استفاده ځینې کوو. راځو موږ تاسو د دوی لینک ته راځو، پر لینک باندې کلیک وهو. کله چې دوستانو پر لینک باندې کلیک وهو، ما مخکې نوملیکنه ورته کړې ده. نوملیکنه یې د نورو اجرافو غوندې اسانه ده. ملګرو، کله چې د دوی د ټلګرام بوت ته تاسو داخل سئ، دلته سټارټ به ووهئ. سټارټ چې مو کله ووهئ، بیا دوی تاسو دغسې یو کپشن درکوي لکه په دغه عکس کې چې لیکلی دی، یا هر رقم چې تاسو ته درکوي. که غټ توري و غټ په غټ توري ورته ولیکئ، کوچني توري به په کوچني توري ورته ولیکئ. چې غلط یې ورته ولیکئ، بیا تاسو ته ووایي چې ستاسو کپشن اشتباه دی. تر هغه وخت دوی تاسو ته وایي چې ستاسو کپشن اشتباه دی، تر څو چې صحیح درست ورته لیږئ. کله چې مو هغه ورته ولیږئ دوستانو، دوی بیا تاسو ته خپل د ګروپ او چینل لینک درکوي، پر هغه به ماسې کلیک ووهئ. د دې ګروپ چینل ته به ورجاین سئ او ډن به ووهئ. دغسې به راسئ تر هغه ځایه پورې چې دلته دوی تاسو ته وایي چې زموږ د ټویټر یو پوسټ دی، هغه فالو کړئ. د ټویټر پوسټ به هم به د هغه ورته ریټویټ کوي، هم به لایک ورته ورکوي. ګورئ دلته دوستانو پر دغه ټویټر چې فقط کلیک ووهئ، یس ووهئ، د دوی د ټویټر ته راځئ. دلته دا به هم ورته لایک کوي او په دې ځای کې به ریټویټ ورته وکړئ. ما مخکې ریټویټ کړی و. کله چې مو دا کارونه سرته ورسوله، دوی بیا تاسو ته وایي خپل د ټویټر لینک موږ ته راولېږئ. ما یوزرنیم ور واستوئ، یوزرنیم یې قبول نه کوي، لینک غواړي. نو د ټویټر د لینک د راخیستلو دپاره دوستانو اسانه طریقه دا ده چې تاسې ولاړ سئ کروم ته. کله چې کروم ته ولاړاست، دلته به ټویټر به سرچ کوئ په کروم کې. ټویټر چې مو سرچ کوئ، بیا دلته لاګین درته راوړي، په د لاګین اپشن به تاسې کلیک ووهئ. کله چې مو پر لاګین اپشن باندې کلیک ووهئ، اوس مخکې زه دلته لاګین سوی وم، اوس ګورئ دلته زه لاګ اوټ سمم. دوستانو دلته نه پوهېږم چې ولې نه لاګ اوټ کېږي، خو په کروم کې به تاسې خپل ټویټر ته دلته لاګین سئ. کله چې لاګین سولاست، خپل پروفایل مو ولیدئ، پر دا سر به دلته کلیک ووهئ، دغه ادرس به کافي کوئ، دغه به ورته راواخلئ. دلته به دوی ته په ټلګرام کې د دوی بات ته ور ولېږئ، لکه دغه څنګه چې ما ورته لیږلی دی. اول به په کروم کې ټویټر سرچ کړئ، لاګین ځای به پیدا کړئ، بیا په لاګین کې خپل یوزرنیم او پاسورډ ورکړئ. چې هلته کله داخل سواست، دغه سر کې به دلته پر دې سر باندې به دلته کلیک ووهئ او د ادرس به راکافي کړئ. دلته به یې د دوی ټلګرام ته ور ولېږئ. کله چې مو دا کار سر ته ورسوئ، نو دغه څخه وروسته دوستانو، دغه څخه وروسته بیا دغه د دوی یوټیوب چینل چې دی، د دوی یوټیوب چینل وایي، هغه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیا موږ ته لینک راولېږئ. پر دوی په یوټیوب چینل به تاسو کلیک ووهئ، دا چینل به ور سبسکرایب کړئ. هم به دلته دوستانو دغه څخه وروسته دغه 3 نقطې چې دي، پر دې ځای باندې کلیک ووهئ، شیر باندې کلیک ووهئ، بیا دلته کافي لینک ووهئ. همدغه لینک دوی ته ور ولېږئ لکه څنګه چې دا دی ما ورته لیږلی دی. دوستانو دغه څخه وروسته بیا دوی درته وایي چې زموږ دا په ټویټر کې یو بل پوسټ دی، وایي دا ریټویټ کړئ، وربسې هغه به ورته ریټویټ کړئ. بیا هم دغسې لکه مخکې چې مې درته وښوی چې د ټویټر پروفایل لینک به راواخلئ، دلته دوی ته به یې ور ولېږئ. همدارنګه انسټاګرام دوی غواړي چې په انسټاګرام کې هم د دوی کوم پوسټ چې دی هغه موږ لایک کړو او بیا وروسته خپل د انسټاګرام یوزرنیم ورته راولېږو. د انسټاګرام یوزرنیم موږ تاسو څنګه ورته لیږو؟ ګورئ دلته ما مخکې د انسټاګرام د یوزرنیم پر ځای د ټویټر یوزرنیم ولیږئ، هغه یې دا دی چې لیپای راکړل، وایي دا نه دي صحیح. نو ما بیا دلته دا دی د انسټاګرام یوزرنیم یې ورته لیږلی دی. انسټاګرام یوزرنیم هم دغه رقم کېږي. تاسې به کروم ته ولاړ سئ، په کروم کې به دلته به انسټاګرام به سرچ کوئ. کله چې مو سرچ کوئ، ګورئ دلته دوستانو انسټاګرام به دلته تاسې انسټاګرام لاګین دغسې سرچ به ووهئ. دلته انسټاګرام لاګین باندې به دلته کلیک ووهئ چې تاسې
د انسټاګرام اکاونټ ته راولي. دلته پر دې لګین باندې به کلیک ووهئ. بیا به خپل اکاونټ او پاسورډ یوزرنیم دا شیان ورته ورکړئ. انسټاګرام ته هم کله چې مو هغه ورته ورکړل بیا هم دا رقم تاسو کولی شئ چې خپل پروفایل پر همدغه ځای باندې کلیک ووهئ. د دې ځای څخه کافي کوئ خپل پروفایل لینک د انسټاګرام د هم کافي کولی شئ لکه د ټویټر د. فقط دلته خپل یوزرنیم ورته ورکړئ او دلته پاسورډ ورته ورکړئ. یوزرنیم پاسورډ چې مو دوستانو ورکړل لاګین شئ. چې لاګین شولاست بیا پر دغه ځای باندې کلیک ووهئ، هغه لینک کافي کوئ، دلته دوی ته ورولېږئ. اسانه طریقه ده. انسټاګرام کله چې مو د انسټاګرام لینک هم ورولېږئ بیا تر ټولو مهمه مرحله چې ده هغه دغه ویب سایټ چې دی وایي رجسټر آن اور ویب سایټ. پر ویب سایټ باندې به دلته تاسې کلیک ووهئ. د دې ویب سایټ ته به ځانونه رجسټر کوئ. رجسټر یې تر ټولو ساده ترینه مرحله ده. فقط ستاسو څخه یوزرنیم غواړي، نوم غواړي او پاسورډ یو ایمیل در څخه غواړي. دا مرحلې به سرته ورسوئ ورته. دوستانو دلته دوی نه پوهېږم چې انټرنیټ ضعیفه دی که څنګه. زه مخکې ملګرو دلته داخل سوی ومه، ما نوملیکنه مې کړې وه. ګورئ ما دا د نوملیکنه کړې وه. که چیرې تاسو نوملیکنه نه وي کړې بیا تاسو کولی شئ چې ورته د رجسټر اپشن انتخاب کړئ. ګورئ زه دلته یو ځل لاګ آوټ کېږم. دلته دوه اپشنه موږ لرو چې یو لاګین دی یو رجسټر دی. لاګین هغه اپشن دی چې مخکې موږ ورته نوملیکنه کړې وه، پاسورډ ورکړو، لاګین کېږو. رجسټر دلته تاسو اول ځانونه رجسټر کړئ. دا رجسټر یې هم اسانه دی. یوزرنیم در څخه غواړي، فرست نیم غواړي، لاست نیم غواړي، ایمیل ورته ورکړئ، پاسورډ او بیا پاسورډ ورکړئ. پاسورډ تقریبا 11 خانې پاسورډ ورکړئ چې هم کوچني توري هم لوی توري او هم عددونه پکښې کې وي. بیا ستاسو پاسورډ اسانه مني. رجسټر به ووهئ. دغه څخه وروسته تاسو ډایرکټ خپل والټ ته ننوځئ. کله چې دوستانو والټ ته ولاړاست دلته د دوی دغه والټ چې دی تقریبا دا رقم دی لکه یو دا ویب سایټ یې لکه د والټ په څیر باندې داسې جوړ دی. زه ګورئ خپل اکاونټ ته ننوځم. ګورئ دوستانو زه د دوی والټ تاسو ته در وښیم. دا د دوی والټ دی. دوی موږ او تاسو ته دغه تیتر راکوي. دلته چې لیکلي دي دا تیتر موږ ته راکوي. نو موږ کولی سو چې کله دا تیتر موږ ته راولېږي بیا موږ کولی سو هغه ځان ته یو بل والټ ته باینانس ته هم ولېږو. د دې ځای څخه تقریبا د دوی وایي موږ تاسو دا په 48 ساعتونو کې درته ډسټریبیوټ کوو، درکوو یې درته. نو تر ټولو صحیح مرحله د دوی دغه وه چې موږ څنګه د ویب سایټ ته نوملیکنه وکړو، ویب سایټ ته داخل سو. کله چې تاسو ویب سایټ ته داخل سواست دوستانو هغه ایمیل چې تاسو په ویب سایټ کې ورکړی وو هغه به راواخلئ، دلته به دوی ته ورواستوئ. ما دا ایمیل ورکړی وو، دا د ایمیل مې ورته ورولېږئ. ایمیل چې مو ورولېږئ دوستانو دلته نور کوم کار نشته. فقط دوی تاسو ته وایي دغه ستاسو ریفرل لینک دی. ریفرل لینک په کافي کې خپل دوستانو ته یې لیږلی شئ. که چیرې ستاسو دوستان په اول خانه ریفرل باندې راسي تاسو ته $5، که پر دومه باندې راسي $1 او یو دوه سته. اول باندې $5 پر دوم باندې $1 ورکوي. او بیا موږ او تاسو ورته منتظر کېږو چې کله دوی د 48 ساعته کې موږ ته دا رالیږي که نه رالیږي. ګورئ نو او که چیرې تاسو ته هم راولېږل په یوټیوب کمنټ کې ماته خبر راکړئ چې هر یو ته یې ولېږله او د ډسټریبیوټ وخت چې راورسېدی بیا به ټول انشاءالله سره خبرېږو.